حاجي ماشاءالله سږ کال دا باغ ډېر ډک نه دی ډېر ښه ډک شوی دی ډېر ښه ګل یې کړی دی تا به ډېره ښه دانه وکړي شریفه دا خو ګسه دغه نه دی ډک ډک خو نو په هغه کال باندې وایي چې زه حج ته تللم په هغه کال باندې دغه رنګه ډک وي دغه د ګل په ټینګ کې دا دارونه مځکې له راغلي وه دا رنګه ډک وي زبردست سږ کال خو ګسه دغه ته ډک نه یایي مړه دی سږ کال ګرمي هم ډېره ده حاجي صاحب دا باغ په دا وجه هم دغه شوی چې سږ کال ګرمي ډېره سږ کال خو ګرمي ده خو دا رنګه ګرمي نه ده تا ګرمي نه ده لیدلګې زه چې د حج په کال باندې زه چې حج ته تلم زما د حج په کال په هغه کال دی ګرمي وله بیا نو چې هلته موږ لاړو په سعودي کې خو نو ګسه بیا په لنګه ګرمۍ وځلې بیا مه ګسه لنمره بد کېدی دی ګرمي وله اوس د خدای حاجي صاحب دا غنمان وکړي وروره وړه نسته هی حال دی لوږې مري خدای پاک غنمان وکړي هو خو غنمان به اوس غنمان خو نو وړګان خو نو په هغه کال نه ول هغه زه چې حج ته تلم په هغه کال باندې خلک په کتارو کې وړګان ته ولاړل ډېره کاختې وه ګسره نه ول نه پیدا کېدل وړه دوکه نه ول وړه هم نه پیدا کېږي بیا بېروزګاري د روزانه نه پیدا کېږي مزدوري نه پیدا کېږي شریف خانه ته نو د دغه عمر نه زموږ په وخت کې زه څومره چې حج ته تلم په هغه کال باندې خو نو دا رنګه وله ګسره دغه مجبوري دی مجبوري وله ما دا د حج پیسې راټولولې خپله راسره مانده شوې بیا مې یو 15 کسان څخه قرضې راواخیستې په هغه کال باندې دی مجبوریانې وې چې ګسره سړي زړه نه مني اوس حاجي پاره مو موټر بیه کوئ پخوا چې به په 2 لکه وي هغه اوس په 4 لکه وي چې په 4 لکه به وي هغه اوس په 8 لکه دی چې په 15 لکه وي هغه اوس په 10 لکه دی موټر ګشه نشي اخیستی حاجي دونې ګراني شوي بلکل دغه رنګه ګراني شوه په هغه کال باندې موږ حج ته تلو دا موټران دونې ارزانه وه شریفه خانه که دا درته وایم چې دا د موټر اوس ټینکۍ ډکه د پټرول یا د ډیزل هغه په دغه ټینکۍ روپۍ باندې د ټینکۍ په روپۍ باندې تا روغ موټر اخیستلی شو ونې ارزاني وه زموږ د حج په کال باندې ګسه بلنګه ارزاني وله دا موټر او ګسه چا دغه یې نه کوه ناشده خو بله د حاجي پارمه د پسه غوښه به یې کوله ول په 14,500 ده که په 14,500 کیلو دی هغه چې نو څوک اخیستی خانه موږ خو نو زما د حج په کال باندې د پسه ګسه ګرده باید 1500 کوي اوس ولې 1 کیلو یې په 1500 کوي په 1400 په 1500 ستاسو خو نو دغه نو عمر نه دی دغه شان نو ستا هیر دغه باغ ته حاجي تا څو کلونه کړي دا تا څه ټیم لګولی دا نو دا درېختې نیالان چې ول دا زما تر حج تر کال یو کاله مخه ما دا نیالان ولګ اچھا یو کال بیا به دا بل کال نو زه بیا حج ته پسې لاړم بیا خو نو ښه خبره ده دغه منطقه یې کا نه دی وروره په دام 4,000 روپۍ باندې اوس یې 4 کاله اوس وروره اوس څه کوم دا دی سلواجان سړی دی دا دی سلواجان سړی دی چې ورته وایم دغه زما خوړل ګلم بیا په زکات کې ورله کې دا زما د حج تر کال مې 15 کال له مخه قرض ورکړي 1000 روپۍ بیا مې اوس هغه ټیم ما د مصر زوی سره نه وي اوس هغه ځوان شو بیا مې وروره مال ورسه دا پیسې سره واخه د زکات خیسې مې کړه دا خیزه ته خوري دا زما د حج تر کال 15 کال له مخه ما قرض ورکړی هغه زوی هم دی نو ورته سړی تا د خپل پور څه نه دغه سړی زیاته ځوان زوی دغه په شوق دا کار کوي ته ویلی شي زیاته تر دغه اړخ زوی هم نه لویېږي چې اباد د خپل پورونه کوي لوی ځوان خود ځوان دی 14 کلو به وي اوس دغه زما د حج په کال پیدا شو آیا نه د ډېر چیم دی څه فکر کوي بل هغه سختره ده بل حالات دی ګرانې ده چې ګرانې که څه دی ګرانې ده شریف خانه موږ چې په هغه کال چې حج ته موږ لاړو هلته مو 10,000 روپۍ به راسره وې 10,000 روپۍ که راسره هم 10,000 روپۍ وې دا 1000 روپۍ به د واخیستې 3 ورځې پر تېرولی شولې څه به د په اخیستل هغه به د په اخیستل ما به زه به لاړم 2 غوټه به مو د حاجیانو راواخیستله 1000 روپۍ به مې یوړل بیا به هم 2 روپۍ زه راپاتې شوې ګسره بلنګ هلته دا روپۍ که نه کارېدې حاجي دا زما موټرسایکل خرڅوه وروره دا خرڅوم په مجبور یم آی د په څو به یې کړی دا مو په 15-14 زره به یې کړی دی
شریف خان دغه هغه زما د اچ په کال د موټرسایکل په 8000 روپۍ دا نه وي حاجي صاحب ساده د شادۍ چې راځي چې د اچ په کال چې ولکین د اچ په کال چې ولیار چې د اچ په کال چې پرېږ د اچ په کال چې باغ دی د اچ په کال تاسو ون ګش بل کال کړی دی که بس دغه یو کال کې پیدا شوی په دغه یو کال کې راوړی شوی په دغه یو کال کې بمرې هر شی د اچ په کال د شادۍ اچ څخه کالي د زی وکړل څنګه یې خلک ما جنه کوي که کړته اچ سره زما خال ډېره زیات شو مړه خو څه بل اتوماتیک ریس یو مخ شاده پریش کې د خو اچ کال خو د اچ کال شادۍ اچ د وکړ دغه ریاکار عظیمانه ویل لکه تاسو